څنګه به د نوکیا فون کمپنی لاول د خلکو د خېټې در ټیک کو. نن خو مونږه ټویټا پرټونرینو خو لاول به دا ټویټا بنینو او د آیفون 1 نه هم لاول آیفون څنګه ښکارېدو. د پیژندو لپاره زما سره د ویډیو د اخیره پورې اوسئ. نمبر 7 کولګیټ هینډ سوپ. کولګیټ په لاول هینډ واش جوړول دا د هغو د ټولو نه لاولنی پراډکټ و، خو موږ به دا ووایو چې دا په پوره طریقه سره پلاپ شوی و. او بیا کولګیټ دا ولیدل چې ټوت پیسټ مارکیټ ښه په بوسټ باندې دی او په هغې کې دومره هم کمپیټیشن نشته. او د کولګیټ د راتلو نه وروستو بیا کمپیټیشن شروع شو او د کافي محنت کولو نه وروستو کولګیټ په ټاپ باندې راغی. نمبر 6 نوکیا ټایلټ پیپر. ملګرو د نوکیا موبایل څومره مضبوطي دا خو به تاسو ته پته ای، خو دومره مضبوطي به دو ټایلټ پیپر هم جوړولې. کله اول به د چا سره د نوکیا موبایل نه و نو هغه به یې آنکول ګڼو، خو د هغې نه مهینه که به د چا سره د نوکیا ټایلټ پیپر نه و نو د هغو باتروم به څښا پروت و، ولې چې نوکیا به لاول د پیپر نه جوړ شوي شیزونه جوړول په کم کې چې د ټولو نه پاپر و ټایلټ پیپر. نوکیا کمپنی د ټایلټ پیپر د جوړولو نه شروعات کړي وو. اوس پته نشته چې هغو ته څه داسې صدمه ولګېده چې هغه سیده د پیپر انډسټریز نه د موبایل انډسټریز ته رالو. نمبر 5 لاول به د ټویټا په شان د فیمس کار کمپنی د بنین جوړولو کار کو. اوس خو دا ګاډي جوړوي، خو لاول به دې لوم یعنې داسې مشینان جوړول تاسو داسې وګڼئ چې هغې یو شانتې ټیلر مشین و. دا مشین به یې په لاس باندې چلو، په دې کې یو هینډل لګېدلی و چې هغه به یې تاوو، خو ټویټا دا اټومیټک جوړ کو او د دې نه وروستو ټویټا موټر انډسټري ته راله. نمبر 4 سونی رایس کوکر. د سونی کمپنی د شیزونو نه بلاول خلکو خپله خېټه ډکوله. سونی خو اوس غټ غټ شیزونه جوړوي، خو لاول به دې د کور سامان جوړو. د دې د ټولو نه اولنی پراډکټ سونی رایس کوکر و، کوم چې لږ ډېر کامیاب شوی هم و. او د دې نه بعد سونی بیا هوم اپلینسز جوړول، خو دا شیز بیا زر پلاپ کېدو نو د سونی اونر خپل بزنس چینج کو، دې ته ویل کېږي سمارټ بوای. اوس سونی د کور شیزونه هم جوړوي. نمبر 3 سمسنګ ډرایډ فش. ملګرو آیا تاسو د دې نه خبر یئ چې سمسنګ موبایل کمپنی په یو ټایم باندې یو پروفیشنل کوک هم و. سمسنګ شروعات د فروټونه د ویجیټیبل نوډلز او د ټول نه زیات د ډرایډ فش خرڅولو نه کړي وو او د کوریا د اکانمي غټه حصه یوازې سمسنګ وه. نو ځکه خو سمسنګ اوس هم د موبایل سره سره نورې انډسټریانې هم چلوي او په هغې کې یو د فوډ انډسټري هم ده. نمبر 2 لیګو ووډن ډک. لیګو نن یو ټای کمپنی ده، خو لاول به دې د یو کارپینټر کار کو. د دې چې د ټول نه غټ کم پراډکټ و هغه یو ووډن ټای وه، یعنې د لرګي نه جوړه شوي کیلونه، او دا د شورو نه د یو ټای برانډ و او کافي مشهوره هم وه. خو بیا په مارکیټ کې د ډېر کمپیټیشن د راتلو د وجې نه بیا ماشومانو د لرګو نه جوړه شوي کیلونو باندې لبې نه کولې او په هغه ټایم کې بیا لیګو څه نوی سوچ شروع کو او بیا هغه ته آیډیا وشوه د لیګو بلډینګ براکس، کوم چې هغه دومره فیمس جوړ کو. نمبر 1 امازون بک سٹور. امازون خو اوس ډېر مزیدار شیزونه خرڅوي، خو دې به لاول د خلکو نه د کتابونو چنجي رغول، بس دا صرف یو آنلاین بک سٹور و، یعنې په امازون باندې به صرف او صرف تاسو ته بک میلاوېدل. خو بیا هغو دا ولیدل چې د ټولو خلکو په بک کې انټرسټ نشته، د دې لپاره هغو په خپل ویب سایټ باندې نور هم شیزونه خرڅول شروع کړو او ورو دا امیزون جوړ شو. اوس راځو خپل اصلي سوال طرف ته چې د ایپل اولنی فون څنګه ښکارېدو. ملګرو تاسو په د ایپل آیفون 1 لیدلی وي، خو آیا تاسو ته دا پته شته چې د ایپل د آیفون 1 نه هم یو آیفون و او دا و آیفون ټلیفون. د دې کانسپټ په 1983 کې جوړ شوی و. په دې کې یو سکرین لګېدلی و او د دې سکرین سره سره یو ټلیفون هم و، خو سرپرایزنګلی دا سکرین به ټچ سکرین و، خو هغو به دا په ګوته نه بلکې په سټایلش باندې چلوو، کوم چې یو پین ټایپ ډیوایس وي. خو په اخره کې دا یو کانسپټ و او ټیکنالوژي په هغه ټایم کې ډیولپ کول ډېر مشکل و او دا یو سپنه پاتې شوه. ملګرو که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو ویډیو خامخا لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره یې شیر هم کړئ او د داسې نورو انټرسټینګ ویډیوګانو کتلو لپاره دا چینل خامخا سبسکرایب کړئ. جزاک الله.